زمون پښتو ژبې ډېر لوی شاعران ادیبان پیدا کړي دي. دغه ښاغلو چې پښتو ژبې له خپله وینه ورکړې ده وایي چې د شاهانو ورکړه لال او جوهر وي، خو د ادب د خاوندانو د زړه وینې ورکړي دي. نن د سره د یو داسې خوږې ژبې او شادو د شیرین اواز خبره کوو چې د پیژنګلو محتاجه نه دی. پښتو ډیره شیرینه ژبه ده، نو دې ژبې شیرین هم پیدا کړې ده چې د فن نامه یې ګلنار بیګم ده چې اوس په مونږ کې نشته. په ګور دی د نور باران الله پاک راوړي. ګلنار بیګم په قام ممنده وه، خو نصیب ژورې کورمې ته رسولې وه، لکه چې هغه پخپله وایي چې ژورې کورمې ته نصیب راوړی یم او جانان لاس راکړه چې دواړه سره ځونه. دا په بنو کې واده شوي وه د خاوند نوم یې دلاور خانو چې پوره خپل نوم یې بیدالله و، ولې په دلاور باندې مشهور و. وایي چې الله پاک دې هر چا له داسې حیاداره او وفاداره مېرمنه ورکړي د لوی حوصلې خاونده ښځه وه چې په نړۍ کې د هغې یو نوم دی. نه صرف په ملک دننه ورته صدارتي تمغه میلاو شوي وه، ولې د چین عظیم لیډر چوانلای، د نیپال بادشاه شاه مهندرا، د افغانستان شاه ظاهر شاه چې 40 کاله په افغانستان کې امن په ځای ساتلی، انعامونه او سندونه ورکړي، او په اواز کې جادو. بس د پښتو لته منګې شوه، لته هم چرې میک اپ نو کړی او په ساده باده ساړي کې به ګرځېده، ولې په ټول هند کې بلکې په ګرده نړۍ کې نوم خور دی. عجیبه اتفاق دا دی چې د لتا منګیشکر پلار دینانات هم د بنو اوسیدونکي وو او باقاعده په ودونو او خادو کې به مجلس دپاره تله، او زموږ د پښتنې ژبې لتا هم د بنو اوسیدونکي وه. دومره لوی نوم چې عامو خلکو یې مخ هم نو لیدلی، او ډېر خلک په دې ارمانو چې د سرونو د ښاپیرۍ دیدار دې وکړي. یو ځل یې په پېښور پوهنتون کې د موسیقۍ یو محفل را جوړ شوی چې د تاریخ سازه ریډیو پاکستان پېښور اولنی مشر محمد اسلم خان خټک ورکې مشر میلمه و. ټولو ورته ډېر مینتونه وکړل چې په دې محفل کې ګډون وکړي، ولې ګلنار بیګم چورلټ انکار وکړو. ټول ایوارډونه او انعامونه د خپل خاوند دلاور خان په لاس باندې اخیستي دي. دا د موسیقۍ د دنیا عظیمه فنکاره زموږ د شیرین ژبې پښتنو لوی نوم چې خپل نوم یې شیرین و، په ټوله نړۍ کې مشهوره وه. او ده د موسیقۍ لوی هنرمند شیر افغانو ساز وایي چې بې سره نغمه کې به سر پیدا کولو. د موسیقۍ د دنیا بل لوی نوم معشوق سلطان به ویل ګلنار بیګم زما روحاني مور ده. د سر د ګلنار بیګم غلامو لوی ادیب او دانشور ممري شفق وایي ګلنار بیګم د سرونو ملکه وه. ارواحات پریشان خټک ورله د ملکه کوهسار خطاب ورکړو. د فلمي دنیا لوی نوم قتیل شفاعي ورته د بلبلې سرحد خطاب ورکړو. لوی هنرمند او د غزل شهنشاه خیال محمد وایي چې د ګلنار بیګم اواز ضمانت او کامیابی وه. ډاکټر محمد اعظم وایي ګلنار بیګم د پښتو موسیقۍ اسمان ته رسولې وه. دا عظیمه سندرغاړي په کال 1942 کې زیږېدلې وه. په بنو کې په بیدالله جان چې د دلاور په نوم باندې مشهور و، هغه واده وه. د ریډیو پاکستان لوی نوم رشید علي خان دیکان دا په کال 1961 کې ریډیو ته راوستې وه چې بیا د پښتو موسیقۍ ضرورت جوړ شو. د کال 1965 په جنگ کې د نورجهان په شان د قام دپاره دې مارې ملي نغمې ویلې. ملکه ترنم نورجهان به هم ورته سلام کېده. نورجهان په ګلنار بیګم ډېره مینه وه. لوی ادیب او شاعر او د پاک سیاست سختن اجمل خټک به ویل که دنیا سره موسیقي ده نو موږ سره ګلنار بیګم ده. نن ټول خلک د هغه محبوبه سندرې وایي، خټک به چې د ځان سره ګڼله کله کله. لوی موسیقار رفیق شینواري به ویل چې د یو فلمي سندرې د ریکارډ کولو دپاره به څو ورځې مونږه ریهرسل کولو. یوه سندره
حرام دی د ځوانۍ خواږه خوبونه شي در باندې د تورو تورو زلفو چې کله ریکارډ کېده نو ګلنار بیګم چې دا سندره د 3 ورځو پرله پسې د کوشش نه پس ریکارډ شوه. دې دوران کې په ګلنار بیګم باندې بېهوشي راغلې وه. هغې د پېښور ریډیو سره سره په سوونو فلمونو دپاره په زرګونو نغمې ویلې دي. دا نامتو هنرمنده د اکتوبر په میاشت کې په کال 1995 کې په بدني توګه زموږ نه د همیش دپاره جدا شوه.